بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د عبدالرحمن بابا یو شعر دی، وی تشه های شکرلبه ګل رخسار سیم غبغبه. ډېر ملګري د دې شعر په مطلب نه پوهیږي او پوښتنه کړې ده ته د شعر معنوي راته بیان کا او د دې څه مطلب دی. نو راځئ په نن ویډیو کې درته د دې شعر مطلب او معنا بیانومه. تشه های شکرلب ګل رخسار سیم غبغب، تشه های شکرلب ګل رخسار سیم غبغب. پنادرو کی نادرا پنادرو کی نادرا پاجبو کے عجب پاجبو کے عجب. تشه های شکرلب ګل رخسار سیم غبغب، تشه های شکرلب ګل رخسار سیم غبغب. وی تشه های شکرلبه د شاها مطلب دی بادشاه، د ټولو نه اوچت، د ټولو نه بهترین. او د شکرلبه مطلب دی خوږو شونډو والا، مطلب دی اشاره ده محبوب ته. وی ای زما محبوبه ته د ټولو نه اوچت یې، د ټولو بادشاه یې، د ټولو نه بهترین یې. د رخسار مطلب دی مخ او د ګل مطلب دی ګل، یعنی مطلب د ګل په رنګ مخ دی او سیم وی سپینو زرو ته، یعنی مطلب ښایسته. او غبغبه د زنې د لاندې د مرۍ حصې ته وی. نو عبدالرحمن بابا وی لکه ستا مخ د ګل په رنګ دی او مرۍ دی د سپینو زرو نه ښایسته ده. د دې ټول شعر مطلب څه داسې شو چې عبدالرحمن بابا فرمایي ای زما محبوبه سته د ټولو نه ښایسته، د ټولو نه بهترین یې او په ټولو محبوبانو کې ته د ټولو بادشاه یې. ملګرو که تاسو وایي چې د ټول غزل مطلب او معنا درته بیان کم، نو دا ویډیو لایک ورکړئ او په کمنټ کې راته ولیکئ. نو انشاءالله زر تر زر به د دې وضاحت تاسو سره شیر کم. اجازت غواړم. د الله په امان.